د بیکارۍ بیمه یا ان امپلویمنت انشورنس مخالفه به په خپل موبایل کې څنګه چیک کوئ چې تاسو پسې به د یا د بیمې کومه مخالفه نه وي راغلي. ډېر یو اسانه طریقه ده، په نننۍ ویډیو کې درته ښایم. تاسو به خپل موبایل کې دغه لینک خلاص کړئ. کولی شئ دا لینک کوم څوک چې دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ په ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ. کوم څوک چې په ټیک ټاک یا فیسبوک کې ګورئ نو کمنټ سیکشن کې وګورئ، دلته دغه لینک تاسو پیدا کولی شئ. دا لینک به خپل موبایل کې خلاص کړئ نو تاسو ته به دغه یو صفحه راواړئ. دلته به تاسو کلیک وکړئ د سرچ فار، دغه ځای کې به ورته EIDA دغه انتخاب کړئ. کله مو چې دغه انتخاب کړه نو دلته به تاسو خپل د امارات آی ډي کارت یا خبي کومه پته که چې ستاسو ده هغې نمبر ورکوئ. که کوم چاته نه وي معلوم نو دلته دا نمبر پیدا کولی شئ. دغه به دلته ورکوئ، هغې نه پس به یې سرچ کړئ. که چیرې تاسو ته داسې یو میسیج درکړه نو دا په دې معنی دی چې تاسو پسې مخالفه نشته. اوس یو بل آی ډي چیک کوو، همدغه طریقه ده. نو دلته مونږ آی ډي نمبر ورکړه، سرچ کوئ، دا وګورئ دې پسې 400 مخالفه ده د بیکارۍ بیمې. که کم چاته داسې میسیج راواړو نو په دې باندې پوه شئ چې تاسو باندې 400 درهم جریمه راغلې ده. د دې معاف کېدو په اړه چې ما څومره پلټنه وکړه اوس حالاتو کې حکم لار نشته چې معاف شي. نو دغې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د بیکارۍ بیمې یا ان امپلویمنت انشورنس مخالفه په خپل موبایل کې په خپله چیک کړئ. مننه.